عثمان ابن عفان رضی الله عنه یو عجیب عادت درلود. کله چې به د قبر شاوخوا تیرېدو نو به یې ژړل، خو کله چې به د قیامت په اړه ورته څه ویل کېدل پروا به یې نه وه. د عادت یې خلک حیران کړي وو او پوښتنې ته اړ شول. پوښتنه یې ترې وکړه چې څه حکمت دی په دې کې چې ته کله قبر ته درېږې نو ژاړې او کله چې د قیامت په اړه تا ته ویل کېږي پروا یې نه ساتي. عجیب ځواب یې ورکړ. عثمان رضی الله عنه وویل چې قبر د قیامت لومړی منزل دی. که په دې ځای کې انسان بریالی شي تر ابده به بریالی، تر ابده به خوشبختی او تر ابده به کامیابی. خو که په دې ځای کې انسان مختوری شو تر ابده به مختوری تباه او برباد وي. قبر لپاره توخه برابره کړئ. د عبادت ترڅنګ نیک عملونه او له خلکو سره خیر ښېګڼه حتما کوئ. یوازې په قبر کې تاسې ته 3 شیونه پکارېږي صدقې جاریې په توګه چې همیشه به تاسې ته ثواب در رسیږي. یو هغه صدقې جاریه چې تا کړې او وروسته له مرګه هم تا پسې د هغې ثواب را رسیږي. بل نیک اولاد او دریم علم. که تا چاته علم ورزده کړی یا د چاته یو څه ښودلی الله تعالی تا ته په قبر کې اجر در رسوي. په خواله رسنیو کې که چیرې تا د دینی پیغام یو ویډیو خپره کړې وي او ته په قبر کې یې او وروسته له هغې خلک ګوري نو تا ته اجر حتما در رسیږي. همیشه چې هر کار کوي نیت دې دا ساته چې د دنیا کې او له دې دنیا وروسته هم دغه عمل ماته ګټه او خیر را ورسوي. هغه عملونو کې بیړه کوئ او ډېر یې کوئ چې له مرګ وروسته هم تاسې ته ګټه در رسوي. آیا په ژوند کې مو برکت غواړئ؟ په مال، کاروبار، معاش، خوراک څښاک او نورو برخو کې مو برکت نشته؟ یو اسانه حل لار لري. کورونو ته او ژوند ته د برکت بیرته راستنول 3 کارونو ته اړتیا لري. هر ورځ دغه 3 کارونه وکړئ. ډاډ درکوم چې برکت بیرته راستنیږي او له دغه لوی نعمته به برخمن شئ. ای هغه خویندو او ورونو چې د ژوند له ستونزو کړېږئ، دې کارونو ته جدي پام وکړئ او عملي یې کړئ. لومړی او تر ټولو مهم کار، هر سهار 1 پاڼه قرآن کریم ولولئ. 2 دقیقې وخت نیسي. که حداقل دغه کار هم نشئ کولی، نیمه پاڼه یا حداقل 10 آیتونه خو ولولئ. هڅه وکړئ د کورنۍ ټول غړي دغه کار وکړئ. دویم او مهم کار چې باید ویې کړئ، هر سهار حداقل 1 حدیث مبارک مطالعه کوئ او مفهوم یې له خپلې کورنۍ سره شریکوئ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. رښتینی مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان له ژبې او لاس نه په امان وي. دا یو حدیث دی. د حدیث مبارک لپاره تر ټولو ښه معتبر کتابونه بخاري او مسلم شریف دي. پښتو ژباړه یې هم پیدا کیږي. ریاض الصالحین هم د حدیث مبارک یو معتبر کتاب دی. پښتو ژباړه یې هم پیدا کیږي. یو حدیث مبارک ته ولولئ او نور یې وتړئ، بس کفایت کوي. دریم کار، هر ورځ لږ تر لږه 100 وارې استغفر الله یا 100 وارې درود شریف ووایئ. که نور نشئ کولی حداقل یو خو یې ووایئ، یا استغفار یا درود شریف لږ تر لږه 100 وارې. استغفر الله العظیم واتوب الیه څومره آسان کار دی. یا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ډیر آسان کار دی. ورځې فقط 100 وارې. که دغه کارونه وکړئ، په الله تعالی درته قسم کوم چې الله تعالی به مو په مال، په کاروبار، په معاش، په اولاد، په خوراک او څښاک او بالاخره په ټول ژوند کې برکت واچوي.
هر هغه ژوند کې چې برکت وي ډیر دی له امکاناتو ډک دی هر شي کې چې برکت وي هغه که لږ هم وي ډیر دی او هر هغه شي کې چې برکت نه وي که څومره هم وي په نشت حساب دی ما هم له دعاګانو هیر نه کړئ ځوانانو ته یو مهم زیری لرم قسم درته کوم چې ډیر مهم او رښتینی زیری دی هغه ځوانان چې د الله تعالی له ډاره محارمو ته له کتلو سترګې ټیټوي باور وکړئ ډیر لوی او لوی اجر لري کله چې تاسې نامحرمو ښځو ته له کتلو سترګې ټیټوئ ستاسو د عملونو په صندوق کې نیکي ورزیاتیږي او په پایله کې هر څومره نیکي چې ورزیاتیږي په همغه اندازه تاسې ته پاکه او باعزته میرمن په نصیب کیږي ما ترک عبد شیئا لله الا عوضه الله خیرا منه هر بنده چې یو شی د الله تعالی لپاره پرېښودو چې ناروا وه الله تعالی به تر هغه څو چنده ښه شی ورپه نصیب کړي د علماو په نظر ځینې وخت یو شمېر عبادتونه تر شاعري عبادتونو وروسته د مسلمانانو لپاره لومړیتوبونه وي مثلا د تجار لپاره لومړی عبادت او تر ټولو ښه نفلي عبادت دا دی چې صدقه ورکړي او له خلکو سره مرسته وکړي ځوانانو تاسې ته یې وایم په داسې زمانه کې چې فساد او جرمونه خپل اوج ته رسیدلی دي او هر تنکی ځوان موبایل او انټرنیټ ته آسان لاسرسی لري او ناوړه فلمونو یا ناروا فلمونو ته او نجونو سره ناروا اړیکو ته لاسرسی د ځوانانو لپاره تر ټولو وختونو ډیر آسان او لاسرسی ورته ارزانه دی په داسې وخت کې باور وکړئ تاسې لپاره تر ټولو ښه عبادت دا دی چې له محارمو سترګې پټې کړئ له نارواو خپلې سترګې غوږونه لاسونه او د بدن نور غړي وساتئ باور وکړئ که تاسې نامحرمو ښځو ته له کتلو سترګې ټیټې کړئ او له نارواو ځان وساتئ الله تعالی ته نږدې کیږئ او مقام ورته څو چنده لوړیږي فکر وکړئ که تاسې د یوه پاچا میرمنې سره نږدې اړیکې ولرئ او هغه تاسې ناروا ته دعوت کړي په داسې حال کې چې تاسې غریب یاستئ او هیڅوک مو شاوخوا نه وي څه به وکړئ یوسف علیه السلام باید موږ تاسې ته قدوه او الګو وي غریب و د پاچا د دربار خدمتګار و د پاچا میرمنه پرې مینه وه داسې حالت کې چې هیڅوک نه و پاچا میرمنې ترې ناروا غوښتنه وکړه خو ده رد کړه د تقوا او پرهیزګارۍ الګو دی فکر وکړئ که دا یې منلې وی دغه ناوړه وړاندیز یې منلی وای په دربار کې به د مقام څومره لوړ شوی و د خلکو پر وړاندې د پاچا د میرمنې ته به یې خاص ځای درلود او پاچا ته به یې طبعا ځای درلود ځکه چې میرمنه کله هغه د هغه سپارښتنه ورته وکړي او د هغې ملاتړ ولري خو طبیعي ده چې په دربار کې به مهمه دنده او مهم ځای ولري خو یوسف علیه السلام دا هر څه رد کړل الله تعالی د یوسف علیه السلام کیسه ډیره په ښه انداز باندې په قرآن کریم کې روایت کړې ده وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك کله چې یوسف علیه السلام د مصر د عزیز د میرمنې زلیخا په کور کې و او هغې هڅه کوله چې د یوسف علیه السلام توجه ځان ته جلب کړي او بالاخره یوه ورځ ورونه وتړل او دته یې ویل چې زر راشه یوسف علیه السلام یې په ځواب کې څه وویل معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون الله تعالی ته پناه وړم هغه زما رب دی او ما ته یې ښه منزلت راکړی دی زه داسې ظلم نه کومه که داسې ظلم وکړم الله تعالی به هیڅکله ظالمان بریالي نه کړي کله چې یوسف علیه السلام تقوا وکړه او له الله تعالی وډارېد او د زلیخا ناوړه وړاندیز یې رد کړ او الله تعالی ته یې ترې پناه یوړه له یوه غریب هلکه د مصر واکمن باندې بدل شو چارواکی شو مهم د مصر یوه ورځ د کاروان روانو له شور او ځواک او مقام نه ډک او دبدبې نه ډک کاروان د یوسف علیه السلام روانو یوې وینځې په یوسف علیه السلام باندې سترګې ولګېدې او دا یې وویل چې
سبحان من جعل عبیدا ملوکا بطاعته. پاکی د هغه ذات لره چې په خپل طاعت او عبادت یې له غلامانو پاچایان جوړ کړل. زیری درکوم باور وکړئ که تاسې د الله تعالی عبادت وکړئ، له نارواو ډډه وکړئ، باور وکړئ چې هیڅ کله به ټیټ مقام ونه لرئ، همیشه به مو مقام لوړ وي او الله تعالی ته به نږدې یاست. د ګناه د پرېښودو او د نیکو عملونو د ترسره کولو لپاره که په قرآن کریم کې همدا یو آیات وایي بس و چې زړه پرې ډاډه کړئ. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا هغه کسان چې ګناه کوي داسې انګیري چې دوی به له هغو کسانو سره چې نیک عملونه کوي موږ برابروو؟ د دوی مرګ او ژوند به یو شان وي؟ ډیره بده فیصله ده چې دوی یې کوي. هیڅکله داسې ګمان مه کوئ هغه کسان چې ګناه کوي له هغو کسانو سره برابر دي چې دوی نیک عملونه کوي. الله تعالی ته د دوی مقامونه ډیر متفاوت دي. ځمکه او اسمان فرق لري. Oh